بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو شپاړسمې برخې په مخ هرکلی کوم. زما نوم ګنګو دی. د سیند د دریاب په څنډه په یوه وړوکي کلي کې زیږېدلی یم. زه مې د پلار په څېر کب نیونکی وم. په 20 کلنۍ کې مې له سره د پلار او مور سیوری لرې شو. زموږ په کلي کې یوه نجلۍ وه، نوم یې لاجوندي و او هغه ډېره ښکلې وه. د هغې سترګې د هوسۍ له سترګو نه ډېرې ښکلې او غږ یې د کومبۍ له غږ نه ډېر زړه وړونکی و. خلکو به ښاپېرۍ بلله. د کلي ځوانان هر یو د هغې په ځوانۍ سر ورکولو ته تیار وو، خو د دې مینه انتخاب زه وم. د هغې پلار یو ساده زړی کلیوال و. د برسات په موسم کې یو ځل سیند ډېر مست و. هغه وویل چې زه به لاجوندي هغه چا ته ورکوم چې له دې سیند نه په لامبو تېر شي. زموږ په کلي کې ښه لامبوزن و، خو د برسات په مست سیند کې چا د ځان اوبو غورځولو ته زړه نه ښه کاوه. ما د لاجوندي په خاطر ځان قربانولی سوای او ما دا شرط پوره کړ او څو ورځې وروسته زما او لاجو واده وسو. موږ دواړه خوښ وو او ډېر وخت به په کښتۍ کې وو. ما به کبان نیول او دې به ډوډۍ پخوله. د شپې به موږ په خندا خندا او سندرو کې د ستورو لاندې ویده کېدو. هغه هم عجیبې شپې ورځې وې. ګنګو دومره وویل او په سترګو کې یې اوښکې راغلې. تر ډېره ځنډه یې سلګۍ وهلې او بیا یې خپل داستان ته دوام ورکړ. خو یوه ورځ داسې راغله چې زه او لاجو جدا شوو. ما ته دا نه وه معلومه چې د یو ټیټ ذاتي او ما غوندې کمزوري سړي لپاره ښایسته ښځه ګناه ده. زموږ له کلي نه 1 میل لرې زموږ د سیمې د مشر ښار و. یوه ورځ هغه له څو سپاهیانو سره سمندر ته راغلی و. ما ته یې د پورې غاړې ته پورې ایستل وویل. ما هغوی په کښتۍ کې سپاره کړل. سردار لاجو ته په بد نظر کتل. پوښتنه یې وکړه چې دا څوک ده. ما ځواب ورکړ چې دا زما مېرمن ده. هغه وویل دا د کوم کب نیونکي لور نه ښکاري. تا دا له کوم ځایه راوستې؟ ما هغه ته څه ونه ویل. چې بلې غاړې ته ورسېدو دوی پلي سول. راته ویې ویل موږ تر ماښامه بېرته راستنېږو. ته هم دلته زموږ انتظار کوه. خو هغوی تر ماښامه د مخه بېرته راستانه سول او ما بلې غاړې ته ورسول. سردار زما د نوم پوښتنه وکړه او بیا ولاړ. له هغه وروسته به هغه کله کله زموږ د کلي د کب نیونکو د سیل په پلمه راته. د کلي خلک په دې خوښېدل چې سردار یې ورسره تله راتله او راشه درشه لري. خو لاجو یوه ورځ ما ته وویل چې د هغه نیت ښه نه دی. هغه ما ته په ډېر بد نظر ګوري. یو ماښام د پخوا په شان لاجو په کښتۍ کې ډوډۍ پخوله. سردار په آس سپور راغی. ویې ویل که له تا سره تازه کبان وي رایه کړه. ما لږ مخکې 2 کبان نیولي وو. هغه مې ورته وړاندې کړل. هغه ما ته وویل چې راسره یوسه. ښار لرې نه و. ما لاجو ته وویل چې د ډوډۍ تر تیارولو پورې رارسېږم. زه د هغه په آس پسې روان شوم چې په لار کې د بوټو له منځ څخه څو تنه راووتل او په ما یې برید وکړ. ما د هغوی له منګولو نه د ځان ژغورلو هڅه وکړه، خو کوم یوه په لاټي زما پر سر وار وکړ او پر ما سترګې تورې شوې او وغورځېدم. او چې سترګې مې وغړولې په یوه تیاره خونه کې پروت وم.